محمد بن قاسم ومبرخه زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری شور و زوال مدد تکبیر اسمانون لرزوی زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبا هیبت لاری شور و زوال مدد تکبیر اسمان د محمد بن قاسم د ناول درنو او قدرمنو مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا قربتوب کوم. په تیره برخه کې مې اورېدلي وه چې ګنګو ویل سردار په آس پور راغی ویل کله تاسو سره تازه کبان وي رایه کړه. ما لږ مخکې 2 کبان نیولي وه هغه مې ورته وړاندې کړل. هغه ماته وویل چې راسره یوسه ښار لرې نه و. ما لاجو ته وویل چې ډوډۍ تیارولو پورې رارسېږم. زه د هغه په آس پسې روان شوم چې په لاره کې د بوټیو له منځ نه 100 تنه راووتل او په ما یې برید وکړ. ما د هغوی له منګولو نه د ځان ژغورلو هڅه وکړه خو کوم یوه په لاټي زما پر سر وار وکړ او زما پر سترګو توره شپه سوه او وغورځېدم او چې سترګې مې وغړولې په یوه تیاره خونه کې پروت ولم. دا چې په راتلونکي کې څه وسول هغه به اوس واورو. شور و زوال مدد تکبیر اسمانونه لړزوي. ګنګو وایي 2 ورځې وږی تږی ټپي ټپي هلته پروت وم. 3مه ورځ دروازه خلاصه سوه. لاجوانتي او 3 تنه نور چې تورې یې په لاس وکې وې راننوتل. د یوه په لاس کې لږ خواړه او اوبه هم وو. د لاجو رنګ تک ژړ او سترګې یې داسې ښکارېدې چې د اوښکو ټوله زیرمه یې خلاصه شوې وي. چې سترګې مې پرې ولګېدې لوږه او تنده مې هېره شوه. زړه مې غوښتل چې ورمنډه کړم او په غېږ کې یې کلکه کړم خو زما لاس او پښې تړلي وو. لاجو سپایانو ته وکتل او هغوی زما د لاس او پښو رسۍ وشلول او بیرته ووتل. ما ورته ویل لاجو ته دلته څه ډول راغلې؟ لاجو کړکۍ په ستوني کې تم کړې او زما په غاړه کې یې لاس راواچول خو ژر بیرته شاته سوه او دروازې ته یې په ویره کتل. بیا یې وویل ستا له تګ نه وروسته 100 تنه راغلل کښتۍ کې چپاو راواړول زه یې ونیولم سردار ته یې بوتلم. ما ته حال معلوم نه و د ذلت او بېشرمۍ له ژوند نه مې مرګ ته زړه ښه کړی و. خو سردار راته وویل که زما خبره ونه منې نو ګنګو به وږی تږی په توره تیاره کې مړ شي. زه ستا په خاطر مجبوره یم او اوس به د هغه خبره منم. ګنګو ته ولاړ شه نور آزاد یې خو زما د عظمت او ابرو په بایه آزاد یې. ما ته داسې ښکاره شوه چې لاجو ته د محل ژوند د یوه غریب کب نیونکي له سره ښه ښکاره شوی و. نو کلکې بدې ردې مې ورته وویلې ښه مې ورټله او 100 څپېړې مې په دې ظالمانو لاسو د هغې پر مخ ور حواله کړې. خو هغه د بت په څېر ولاړه وه او دا هر څه یې وزغمل. یوازې دومره یې وویل زه د بې عزتۍ په ژوند کې مرګ خوښوم خو زه دلته د دې لپاره راغلم چې ته ماته در ځان ګران یې. د بګوان په خاطر ولاړ شه له موقع نه ګټه واخله بیا به دغه فرصت هم نه وي. امکان لري چې ته آزاد شې ما به هم د دې ظالم له منګولو وژغورې. د هغه سلګیو او اوښکو زما بدګماني لرې کړه. ما هغه بیا په غېږ کې ونیوه او وعده مې ورسره وکړه چې زر به بیرته راځم او د سردار د ماڼۍ خښته خښته به ونړوم. ته زندان ور خلاص شو. د سپیانو پر ځای هغه ظالم لیوه راوننوت. د هغه په لاس کې که لوڅه توره نه وای نو ما به حمله پرې کوله. هغه لاجو ته وویل اوس وایه څه پرېکړه دې کړې؟ د ده د ژوند پرېکړه ستا په لاس کې ده. لاجو ځواب ورکړ که زه ستا شرط ومنم د دې ثبوت به څه وي چې ګنګو له ښاره روغ وتلی؟ هغه وویل زه وعده در کوم. د لاجو له سترګو اوښکې روانې وې او له هغه سره ولاړه او زه 4 سپایانو له ښاره را بهر کړم. د هغوی په لاسو کې لوڅې تېرې وې. ما د سردار په وعده اعتبار نه درلود. کله چې د دریا په غاړه ځنګل ته ورسېدو نو یوه تن له شانه په ما د تورې ګزار وکړ. زه د دوی د دغسې حملې په انتظار وم ځکه مې ځان ور وغورځاوه او له تورې بچ شوم. له دې سره 4 واړو سپایانو په ما حمله وکړه خو زه تر دوی په ځغاسته کې تیز وم. په ځنګل ننوتم او د یوه بوټي په څنګ کې پټ شوم. هغوی تر لږ ځنډ وټولم او بیا نا امیده بیرته ستانه شول. ماښام شو. زه غلی غلی د دریاب څنډې ته لاړم. ومې لیدل چې کښتۍ مې اور اخیستی او د سیند پر څنډه 4 واړه سپاهیان ولاړ دي. دغو پیښو له ما عجز بندنه یوه لیوه جوړ کړ. کلي ته مې منډه واخیسته. په غږ کې مې یو ځانګړی تاثیر و چې د سترګو په رپ کې څو ځوانان له لاټیو او تبرونو سره راووتل
او را سره ملګري شول چې موږ یې ولیدو سپاهیان وارخطا شول او د تیښتې نیت یې وکړ خو موږ د تیښتې لارې پرې بندې کړې 4 واړه مو ووژل او لاشونه مو یې سیند ته واچول تر نیمې شپې پورې د کب نیونکو له 25 کلي نه نږدې 200 ځوانان وسلوال تیار شول او د ظالم سردار په مخ ورختلو ته چمتو شو خلک د پخوا د ده له ظلم نه پوزې ته راغلي وو د شپې په وروستۍ برخه کې پر ماڼۍ وروختو څوک د ده د ملاتړ لپاره راونوتل څو سپاهیانو یې لږ او ډېره مقابله وکړه خو زیات یې وتښتېدل او د خلکو په کورونو کې یې پناه واخیسته سردار مو ژوندی ونیو ما د لاجو پوښتنه ترې وکړه هغه د هرې پوښتنې په باب یوازې دا ځواب راکوه چې زه بې ګناه یم د بګوان په خاطر ما پرېږدئ ما هغه ته مشال ورنږدې کړ او اختار مې ورکړ چې ژوندی دې سوځوم لاجو راوښیه هغه زه د ماڼۍ یوې سمسې ته بوتلم هلته د لاجو مړی پروت و زما له خولې کریغه ووته او ومې ویل چې ولې هغه وویل زه په دې کې قصور نه لرم دې په خپله ځان له چت نه راوغورځوه ته له سپاهیانو نه هم پوښتنه کولی شې د بګوان په خاطر په ما ورحمېږه ما بل شوی مشال د هغه په سترګو کې ورشاخ کړ او بیا مې په تبر هغه ټوټه ټوټه کړ له دې پیښې نه وروسته زه یو ډاکو شوم زما په زړه کې د چا لپاره رحم نه و ما ډېر دغسې سرداران لوټ کړل او کله چې د راجا لښکر ځمکه راباندې تنګه کړه ما د سیند په لاره سمندر ته مخه کړه د شپې مو د دبیل له بندر نه 2 کښتۍ غلا کړې او له همهغې ورځې تر ننه پورې مو ډېرې کښتۍ لوټلې زه هغه ټول خلک خپل دشمنان بولم چې د راجاګانو او سردارانو سره مرسته کوي ما ته هر شتمن سړی هم هغه سردار ښکاري ما ته په هر لور محل کې د لاجوتي غوندې مظلوم نجونو ارواوې د انتقام او بدل فریاد کوي زبیر وویل د دې نجلۍ په مرګ ډېر خفه شوم او له هغه ظالم سره ستا جګړه هم پر ځای او ته برحق وې خو ته د یوه انسان د ظلم بدل له بل انسان ولې اخلې تا زموږ په کښتۍ حمله وکړه په دې کې کوم سردار او راجا نه و په دې کښتۍ کې څو یتیم ماشومان او کونډې دي ګنګو ځواب ورکړ زه په دې افسوس کوم خو په هغه بله کښتۍ د سراندیب د راجا بیرغ رپېده او تاسو د هغه کومکي وئ بیا هم که ماته معلومه شوې وی چې په دې کښتۍ کې ماشومان او توسرې دي ما به حمله نه وی کړې څو میاشتې کیږي چې ما په دې سمندر کې ستاسو د هیواد یوه کښتۍ ولیده او ما هغه یوازې د دې په خاطر پرېښوده چې پر نارینه و برسېره څو تورسرې هم پکې وې خالد چې دا واورېدل ټکان یې وخوړ وویل آیا په هغه کښتۍ کې د سراندیب ماڼوګان وو ګنګو ځواب ورکړ هوکې خالد هغه خو زما د پلارجان کښتۍ وه در اوسه یې څه درک معلوم نه شو ته درواغ وایه هغه کښتۍ ډا ډوبه کړې ده ګنګو ځواب ورکړ که ما کښتۍ ډوبه کړې وای نو ما به اوس تاسو په مخ کې د هغې یادونه نه کوله خالد په هغه کښتۍ کې پلان هم و ګنګو هوکې خالد تا ته درک نه دی معلوم چې هغه چیرته ډوبه شوه ګنګو نه ما ته دومره معلومه ده چې هغه د دبیل ته روغه رمټه رسېدلې وه زبیر پوښتنه وکړه په دې سمندر کې ستا نه پرته د لوټمارانو کومه بله ډله هم شته ګنګو هوکې زبیر آیا دا امکان لري چې د دبیل حاکم هغه کښتۍ لوټ کړې وي ګنګو هوکې ما مخکې هم عرض وکړ د وچې ډاکوګان د لوټماران نه ډېر بې رحمه دي عجیب هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي مونږ د خلیل په پل روان یو په لمبو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو له دې خبرو وروسته له ګنګو سره د زبیر علاقه زیاته شوه جیران په عجیب کشمکش کې راګیر و د زبیر په څیر د ګنګو داستان پر هغه هم تاثیر وکړ خو د یوه وفادار سپاهي په څیر راجا له انتقاد نه لوړ باله هغه چاته د دې حق نه ورکاوه چې له راجا نه په څه ذاتي خفګان د هغه پر خلاف د جګړې اعلان وکړي دی راجاګانو د تقدس په پرتله د رعیت په کمترۍ قائل و خو بیا هم چې زبیر له ګنګو نه د آرام اوسېدو له وعدې اخیستلو وروسته د هغه زولنې لرې کړې نو د څه اعتراض ونه کړ څو ورځې چې ګنګو زبیر سره تیرې کړې په خیالونو کې یو عجیب بدلون احساس کړ زبیر په څو مجلسونو کې د روم او ایران پر خلاف د مسلمانانو د جهاد کیسې وکړې
او دا یې ورته وښوده چې په دنیا کې یوازینی دین اسلام دی چې د ظلم او ستم حکومتونه ړنګوي. ګنګو د لوټمار ژوند د غوره کولو وروسته له ټولنې او هر ډول عقیدې نظام لرې باله. هغه ته دنیا یو داسې لوی ډنډو و چې لوی کبان واړه کبان پکې خوري. هغه ځان وړوکی کب باله او له هر لوی کب سره جګړې ته تیار و. د مسلمانانو سره د ده د خواخوږۍ تر ټولو لومړی سبب دا و چې هغوی هم د لویو کبانو پر خلاف جهاد کاوه. یوه ورځ زبیر هغه وپوهوه چې ته د ظالم پر خلاف جګړه کوې خو ستا وسله د خپل دښمن له وسلې سره توپیر نه لري. هغوی ستا کښتۍ سوځولې او ته د هغوی کښتۍ سوځوې. د دواړو اصول ظلم دی. لکه چې ډیر بې ګناه مظلومان د هغوی د ظلم ښکار شوي دي همدغسې ډیر بې ګناه ستا د ظلم له لاسه هم کړېدلي دي. ته په خپله هم په دې اعتراف کوې چې تاسو دواړو کې فرق نشته. له تاسو دواړو سره د عدل انصاف او امن لپاره څه قانون او لاره نشته. او تر هغه وخته چې ستاسو له یوه سره داسې قانون نه وي نو ستاسو تورې به یو له بله په ټکر کې وي. تورې به مو پسې شي خو بدلې به یې کړئ او جګړه به مو جاري وي. که مو توره ماته شي بله به اوچاته کړئ، که یوه لنده ماته کړئ بله به واخلئ. خو د ظلم پر خلاف د حق او عدالت لپاره جنګېدونکي انسان د خپل حارب توره نه ماتوي بلکې د تل لپاره یې ترې اخلي. د ایران او روم په پاچاهانو د مسلمانانو بری د ظلم او ستم پر خلاف د حق او عدالت بری. د ایران شام او مصر هغه خلک چې پرون یې د حق د لشکرو په مقابل کې تورې کښلې وې نن د حق له لشکر سره یو ځای په افریقا او ترکستان کې د ظلم د ځواکونو په ماتولو پسې راوتلي دي. ګنګو د هغه تر تاثیر لاندې راغی. ویې ویل آیا زه هم ستاسو ملګري کولی شم؟ زبیر ومسکه. د یوه لوټمار په حیثیت نه، زموږ کار د سرګردانه قافلو لوټل نه دی بلکې هغوی ته لار ورښودل دي. هغه انسان چې په غلطه لار روان وي د یوه ښه قانون علمبردار نشي کېدلی. ګنګو پښیمانه شو. وویل که زه تا ته ووایم زه د لوټمارو له ژوند نه توبهګار یم نو ستا به باور راشي. زبیر زه په خوښۍ پر تا اعتماد کوم. ګنګو او ته به ما آزاد هم کړې. زبیر که ته شرط وړاندې کوې نو معنا به یې دا وي چې ستا مراد خپل ازادي ده او په خپلو کړو پښیمانه نه یې. ګنګو خو زما په توبه به ستاسو دا ګمان نه کوئ چې زه ډارن یم. زبیر نه، توبه د جرأت د خاوندانو کار دی. ګنګو نو زه له تا سره د لوټمارۍ د پرېښودو وعده کوم. زبیر زما پر تاسو پوره باور دی او که ستا په خپل ملګرو باور دی چې بیا به دا کار نه کوي نو زه د هغوی پرېښودو ته هم تیار یم او تاسو به چې په هر ځای کې وغواړئ په ساحل کې کښته کړو. ګنګو ځواب ورکړ زما ملګرو یوازې زما په خاطر دغه لار اختیار کړې وه. په دې کې ډیر داسې دي چې زما له لارښوونې پرته هیڅ نشي کولی. که تاسو هغه د سند هستوګنځي ساحل پلي کړئ نو دوی به د کب نیولو کسب غوره کړي. هغوی ډیره موده له ما سره وو، اوس یې څوک پیژني هم نه، خو 4 تنه زما په ملګرو کې خودسري دي. زه د هغوی څه ضمانت نشم کولی. زه پر خپل ځان هم باور نه لرم. که ما آزاد کړئ او کوم سردار ووینم شاید صبر ونه کړی شم او بیرته همدغه د ظلم لاره اختیار کړم. که تاسو ما له ځان سره بوځئ شاید زه ستاسو په شان انسان شم. که څه هم 4 تنه چې زه یادوم زما په شان به همدوی کښتۍ کې وای او ستاسو خبرې اورېدلې وای شاید په هغوی هم ښه اثر کړی وای. که ستاسو خوښه وي زه له هغوی سره وګورم. سبا کښتۍ د یوه ټاپو په څنډو کې لنګر واچول. دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو. دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو. هو الله ورکاو پر قرباني عجیبه هیبت لري. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو سبا ته کښتیو د یوه ټاپو په څنډه لنګر واچول. زبیر له ګنګو سره د دلیپ سنګ کښتۍ ته ورغلی. ګنګو په سندي ژبه خپل ملګرو ته لږ خبرې وکړې او هغوی ته د پرېښودو زیری واوروه. هغوی چې د خوشي کېدو زیری واورېد څېرې له خوښۍ پړکا شوې چې ګنګو ورته وویل له لوټماره تر توبې وروسته زه له تاسو سره د تل لپاره جدا کېږم. نو یو شمېر یې سخت خفه شول. ګنګو یو پر بل پسې له یوه نه دا سوګند اخیست لوټماري به پرېږدي. ټولو ومنله خو 3 تنه مذبذب او یو بل ته یې کتل. په دوی کې یو هغه و نیمایي سر ژیره او بریتونه د دلیپ سنګ سپایانو ورتراشلي وو. ګنګو هغوی ته وکتل. ویل کالو داسو او موتی
تاسو درې واړه به یو څه وخت له ما سره اوسئ. له دې نه وروسته یې زبیر ته مخ ور واړوه او ویې ویل زه د دوی د آرام اوسېدو ضمانت کوم. زبیر بیا د دلیپ سنګ ته لږ څه ویلو او بیا یې خپلو سپاهیانو ته د هغوی د زنځیرونو د خلاصولو امر وکړ. کالو، داسو او موتی له ګنګو سره د زبیر کښتۍ ته راغلل. د داسو د عجیبي بڼې په لیدو عرب پرې راټول شول. علي بې اختیاره په کړس کړس وخندل او د ښځو د خبرولو لپاره یې منډه واخیسته او چې بیرته راوګرځېد هاشم او څو نور هلکان هم ورسره وو. خلک ټول د هغه په لیدو حیران وو. هاشم ور نږدې سو، په معصومانه لهجه یې ترې وپوښتل ستا په چپ باړخو ویښتان نه دي شنه سوي؟ ټولو عربو وخندل. د علي خندا له ټولو اوچته وه. ګنګو په خندا هاشم په غیب چت کړ. خالد زبیر ته وویل ناهید فکر کوي چې ګنګو ته به د پلار د کښتۍ درک خامخا شته. هغه په خپله له ګنګو نه څو پوښتنې کول غواړي. زبیر وویل زما په ګمان خو د ګنګو په خبرو باور کول په کار دی. خالد خو ناهید وایي چې که هغه ته څه معلومات نه وي هم زموږ سره د یو څه مرسته کولی شي. د شپې یې خوب لیدلی دی او اوس وایي چې پلارجان ژوندی دی. زبیر په پوښتنې کې څه حرج نشته، خو په ګنګو بدګماني په کار نه ده. ولاړ شه خور دې راوله، زه به ګنګو راوغواړم. دلیپ سنګ ګنګو راوغوښت او له ناهید سره مایا دیوې هم راغله. د ناهید په مخ یو تور نقاب پروت و. هغې د مایا دیوې په غوږ کې څه وویل او مایا دیوې ته خپل هار ورکړ. مایا دیوې امیل ګنګو ته ونیو او ویې ویل تا څو ورځې وړاندې د دې د پلار کښتۍ خبره کوله. که ته د دوی د پلار معلومات ورکړي نو دا هار ستا انعام شو. د ګنګو له پښیمانۍ او اندېښنې نه په سترګې کې اوښکې ډنډ شوې. زبیر او خالد ته یې وکتل او بیا یې هغې ته ویل لورې زه دومره پست او ذلیل نه یم. ناهید د هغه د اوښکو تر تاثیر لاندې راغله. ویې ویل تا ته بدګماني پیدا شوه. زه پر تا شک نه کوم، زه یوازې دا غواړم چې ته راسره مسته وکړې. ګنګو د مرستې لپاره ماته د امیل راکولو څه ضرورت و؟ زه د زبیر د نیکۍ بدل اوس هم نشم پوره کولی. که کوم ډاکو هغه کښتۍ لوټ کړې وای نو ماته خامخا معلومات کېده، خو زه په دې شکمن یم چې هغه کښتۍ د دبیل په شاوخوا کې د همهغه ځای کوم حکیم لوټ کړې ده. ناهید وویل زما زړه ګواهي راکوي چې زما پلار ژوندی دی. ګنګو ځواب ورکړ که ژوندی وي د سیند په داسې زندان کې به پروت وي چې له مرګه وړاندې څوک نشي ترې راوتلی. خو زه د هغه د ځای د معلومولو ذمواري اخلم. که مې معلومات ترلاسه کړل مکران والي ته به احوال ورکړم. مایا دیوی وویل زه د خپل ورور له خوا نه ستاسو سره د مرستې وعده کوم. د دبیل حاکم د هغه دوست دی او هیڅ خبره نه ترې پټوي. ګنګو وویل حاکم د هیڅ چا دوست نه دی او د دبیل حاکم خو بیا زه ښه پیژنم. دا یې وویل او بیا یې زبیر مخاطب کړ تاسو د دبیل په بندر کې د درېدو اراده لرئ؟ زبیر ځواب ورکړ زما اراده نه وه، خو جیران مجبور کړم چې هلته یوه دوې ورځې تم شم. ګنګو له لږ سوچ وروسته وویل ما ته دا نه ده معلومه چې د سیند په راجا او د دبیل په حاکم به د جیرام څومره اثر وي. که نه ما خو د سیند په ساحل کې د کوزېدو مشوره تاسو ته نه درکوله. زبیر ځواب ورکړ زموږ سره د سیند د خلکو اړیکې دومره خرابې نه دي. څه موده پخوا د ابوالحسن د پوښتنې په خاطر د مکران والي هلته تللی و. راجا له هغه سره په غرور ضرور مخامخ شوی و، خو پر هغه یې څه تیری نه و کړی. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مد تکبیر اسمانونه لړزوي، هر د جنگ میدان کې مو د سپینې تورې شرنګ ښکاري. سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګ ښکاري. سپین خنجر مو هر وخت دښمن په وینو رنګ ښکاري. دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو. دین ته خدمتونه کړو هر وخت پرې ننګونه کړو. هو الله ورکاو پر قربانی عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زوال مد تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږ د خلیل په پل روان یو په لمبو ورزو.
زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو زو د سپین منزل په لور په څوکو د برچو ورزو دین نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو دین نظارې دل غواړو خپل رب ته ورتلل غواړو هو الله هو الله هل تجوندي آبادي اسمانونه لړزوي زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زود مدت تکبیر اسمانونه